ما په تا دعاګانې وکړي او د هغې سره نوید شهزاد صاحب هم راغلی دی په کیمره باندې موجود دی د هغوی هم ډېره مننه کوم د زړه له تله ورته هرکلی وایم تللی وم په قطر کې وم او هلته مې الحمدلله دا یو زه نو بیا موږ صرف 15 شاعران وو موږ هغه راجمع کړه او موږ هغوی ته وویل چې موږ خپله ټولنه جوړو ټیپ ریکارډر دا نو هغه 2 کیسټې جمع کړې ما ته دا د پلاني په اواز دی دا د پلاني هنرمند په اواز دی دا د پلاني په اواز او دغه وی دا ستا کلامونه ما را جمع کړي دي نو اوس خو د کیسټو هغه دور تللی دی خو که نه او کیسټ چې و نو خو به هر سړي ځان سره کېښودو نو کیسټ چې به چا واورېدو نو دا چې کله بیا ماسټر علي حیدر په کیسټ کې ووي نو د هغې نه پس چې کوم دی نو نغمې مو وي ګلزار علم مو وي وږمې مو وي کفایت شاه باچا مو وي یعنې دا نومونه او دې کور کې چې تقریبا 100 مینو ته هغه هر څه په دې نظم کې راغلي دي دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی د غرمې دلته اوده وي هم د دې سفر د لاندې وچې څانګې پې پرتې دي د کدو بوټی پې خور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی اختر دې په زړو جامو زړو سپلو کې تیر کو اختر دې په زړو جامو زړو سپلو کې تیر کو زما نه خفه نشي زما زویه مجبوري ده اختر دې په زړو جامو زړو سپلو کې تیر کو زما نه خفه نشي زما زویه مجبوري ده چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خو اشنا مې خزونک نه لګي او زه به در ګورم رقیب درته کتلی نشي زه به در ګورم رقیب درته کتلی نشي لمر چې راوخیږي نظر د خاپیرک نه لګي کتاب اهمیت په یو دور کې نشي ختمېدی او که د کتاب اهمیت ختمېدی نو الله تعالی به خپل کلام په کتاب کې نه رالېږي تاسو دې خبرې ته خیال دی چې لکه الله تعالی خپل کلام چې کوم دی نو هغه د کتاب په شکل کې رالېږلی دی نو د کتاب اهمیت ګوره اول چې کوم دی نو د ریډیو زمانه وه بیا ورپسې د ټلویزیون زمانه راغله بیا د ټیپ ریکارډرو زمانه راغله اوس ورپسې د سوشل میډیا دور راغی خو د کتاب اهمیت په خپل ځای باندې دی کومو شاعرانو چې کتابونه لیکلي دي نو هغه کتابونه تاریخ ته پاتې کیږي او هغه کتابونه هغه شاعر هم ژوندی ساتي هغه دغه چې کوم دی نو پښتو ژبه هم ژوندی ساتي او زمونږ دود دستور زمونږ کلتور زمونږ قواعد او ضوابط او زمونږ جرګه او زمونږ د پښتو سره چې کوم اوصاف تړلي دي هغه هم ټول ژوندي ساتي نو زه به دا ووایم چې دا په خپل ځای باندې ډېر د کار څیز دی دې نه کار اخیستل پکار دي خو که یو سړی دا ووایي چې زه صرف لکه مطلب دا دی چې بس دې پسې لګم او دې ته کار ویم نو د دې په ذریعه باندې یو خدمت کیږي ما چې تاسو دواړه اړخه یاده کړو چې یاره پښتو دا نوی کول چې و نو د پښتو نه بالکل باغي شوی و اوس هغې هم د دغه شاعرانو په وجه باندې د سوشل میډیا په وجه باندې پښتو اوري پښتو خوښوي او هغه خلکو حوصله افزایي هم کوي خو دا یو خبره به هم یاد ساتئ عطالمومند صاحب چې دا د سوشل میډیا په ذریعه باندې په دې 2-3 کاله کې ډېر بره وخیږي که نه نو ډېر زر راوغورځېږي لکه یو څومره راشي لاړ شي او چې کوم شاعران دي شاعران ستاسو خبره چې ډېره ښه شاعري کوي او تللې شاعري کوي او کوټلې شاعري کوي او جوهره شاعري کوي نو د هغوی هغه مقام چې دی نو هغه ټول عمر دپاره مینټین وي هغه راپرېوځي نه تاسو ته به زه یو مثال وړاندې کړم چې رحمت شاه سایل صاحب د پښتو ژبې یو ډېر لوی شاعر او نوموړی او د پښتو ژبې چې کومه ترجماني هغه کړې ده د هغوی د کلي سره خوا کې دوبندۍ د هغې کې زما چې ستاسو د چینل په ذریعه باندې کم از کم هغه شاعران چې هغه په خپله لکه مطلب دا دی چې یا په دې سوشل میډیا او په دې څیزونو باندې پوهېږي نه یا هغه وسایل ورسره نشته وسایل ورسره نه وي لکه اوس کیمره لګېدلی لایټ لګېدلی دی موبایل لګېدلی دی که نه لکه مطلب دا دی نو اوس دا وسایل خو هر چا سره نه وي که نه نوي کور چې زما کوم شاګردان دي کوم
کاغه داسې مال مخامخ راشي زمانه اصلاح دی او کدا سي په میسنجر باندې یا په واتس اپ باندې